ستا خوښ دی کابل ډېر؟ نو ورته را شفټ به سو. د کابل خوشحال خان مینه د ښه ښایسته ځای دی چې دی دا نو د شپې ښایسته خوند کوي چې لګېږي سیکل څونه دوږ کوي په کابل کې باید د دوږ مخنیوی وسي. حکي وینه د امام صفر لیکلی دی دا هم خوشحال خان دی. داسې خوندوره ایسې ده هېڅ مو ګرمي نه ده سوې. دا دی چرایي دانه باغ. دغه شان پکښې خرڅېږي استرخان او زه نسبتا نورو وارو ته خانزاده ښه یم اوه دونه ښایسته دی بیخي ښایسته دی. دا دلته انځر خرڅېږي دا دی. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو ښایسته کابل جان دی ماشاءالله راورسېدو. شپه مو وکړه ماشاءالله ښه خوندوره شپه وه، ښه خوب مو وکړئ. نو اوس هم راوخت وخت دی تقریبا او کم 10 بجې دي. نو تر ټول له مخه به موږ موټر سرویس کړو اخرا سوی ولاره خو تاسې ولیدل. نو بعد له هغه خیره سره ځو حمامونه کوو انشاءالله. نو نور په دا کابل کې شاوخوا وګرځېږو، کابل به در باندې ووینو، حمام به وکړو د خیره سره. تاسې به کابل د ښکاره کړو نو ولاګ را سره تعقیب کړئ. او دا دی موټر مو سرویس ته ولاړ دی، موږ به دې خواته به د چوکۍ کې ورته کښېنو. دا دی بس موږ هم بالاخره د ډېرو خاورو وروسته موټر ولمبوئ، پاک ولمبوئ. نو بس د خانزاد د موټر د دواړو کور ودان ډېر په روغه تڼۍ یې راورسولو. دغه د ایسي خولۍ به مو پاک خو جالۍ شیان. نو موټر خو سرویس سو، ښه ولمبېدی، پاک سو. نو اوس نوبت چې دی زموږ دی. موږ هم د خیره سره خپل ځانونه ښه سره اماده کړو، حمامونه به وکړو. په نورستان کې حمام نه و، اوبه ډېرې سړې وې. نو تقریبا دا څو شپې کېږي چې حمام مو نه دی کړی. نو اوس ځو د کابل ځینې ساحې هم در باندې وینم، خوشحال خان دا ساحې او حمام به مو وکړو د خیره سره. بس وبګرځېږو په کابل جان کې. دا کابل جان یو څه سیلونه به مو وکړو، تاسو به یې مو ووینئ، موږ به هم خوند ځینې واخلو. دی ماشاءالله ښایسته کابل جان. نو دا ځینې دوستان ما ته وایي ته ماشاءالله بیخي زیات وایي. نو چې نه ورسره ووایم څه ورسره ووایم، تاسې داسې ورته وګورئ. دونه ښایسته هوا ده په کابل کې پاکه. ماشاءالله کابل هم ډېر سرسبزه دی. کابل مې خوښ ځای دی په افغانستان کې. ستا خوښ دی کابل ډېر؟ ډېر. نو ورته را شفټ به سو د خیر. والله اوس خو نو مصروفیتونه هلته نور هم سره ډېر شو، مخکې له امکانه اوس څه ووایم. خیر بس موږ به دعاوې درته کوو. خدای مهربانه و. دغه لاره خو نو مخامخ دغه ته هم کرغې او پغمان ته هم تللې ده وخانزاده. ودغې دغې خوا ته هم تللې ده. نو دا سایډ د روډ پر بغلو باندې داسې ژړ ژړ هم پراته دي. د کابل خوشحال خان مینه د ښه ښایسته ځای دی، ښایسته کورونه، ښایسته سړکان وینې. بس په ژوند نه ارځي که څوک کابل کې دې ساحې ته اراده او د دې ساحې اوسېدونکي هم ډېر کنداریان دي فکر کوم خانزاد، ډېری برخه یې کنداریان دي.
بل دا مخامخ کورونه چې دي دا نو د شپې ښایسته خوند کوي چې لګېږي او دې ته ختل نو ډېر تکلیف دی داسې تکلیفي کار دی نو دی د خدای چاره وکړي چې څنګه هره ورځ خیږي داسې دا دی خنزار زما ګرځي په دا خوشحال خان کې دا وایي مخکې د سړکانو شان ډېر خراب اوس ډېر سب سوي دی هو بیخي مخکې ټوله خامه وه د یخ سره ګډوډ وو ډېر کمزوري وو اوس خو ښه ټوله دو طرفه دي او ګلان دا شان کې پکښې دغه موټرسایکل څونه دوږ کوي په کابل کې باید د دوږ مخنیوی وسي راشي کشه بیخي زیات دی دا دی موږ هم راورسېدو دلته امام دی دغه ساحه کې وینې د امام صفر لیکلی دی دا هم خوشحال خان دی نو وربس دننه امام به وکړو انشاءالله بیا به خبرې سره کوو الحمدلله امام مو وکړی ډېر سره تازه سو فریش سو د خیره سره هوا هم ډېره خوندوره ده داسې ښایسته موسم دی نو وبګرځېږو د خیره سره شاوخوا په د کابل کې به وګرځېږو ځینې نورې ساحې به هم در باندې ووینم نو بیا د خیر سره د غرمې د ډوډۍ پلان هم لرو که چیرې دا ولاګ اوږدېدی نو بیا به انشاءالله هغه یو بل ولاګ درته جوړ کړم دا د کابل په شهرینو کې نو دا دی د باغي بالا ساحه ده وخنزه صاحب دا د باغي بالا ساحه ده دا ماشاءالله ښایسته ځای دی او مخامخ بیا دغه دی چیشي بوستان ده هغه دغه لاشلی ولاړ سینمای بارستان خوا ده د بارستان خوا ده نو موږ هم روان ده شهرینو خوا ته پر دغه لاره باندې به وروځو زموږ موټر ایسي لري داسې خوندوره ایسي ده هېڅ مو ګرمي نه ده سوې دا چرایي دانه باغ باندې به وروځو مخامخ دا دی چرایي دانه باغ د افغانستان د نقشې د ټولې نړۍ د جهان نقشې چې پر کړي دي هغه چرایي دا او دې خواته یو ښایسته تعمیر هم ورته جوړ کړی دی مخامخ چې بیا دې بس د موټرانو پرزې مستریان سامانونه دا کې پیدا کېږي د دې ځای نوم دې زده دی خانزار دا ساحه چې اوس موږ روان دا دغه ده نوم یې راسي دا یې ښه اسانه نوم یې د هغه شان پکښې خرڅېږي مستریخانې او دا شان پکښې ډېر دی او مستریخانې دلته ډېر شته پرزجات هم شته خیر پروا نه کوي دی بیا راوښي اس په کمنټ کې دا دی ماشاءالله بس روزمره کابل جان خلک بس ګرځي را ګرځي پکښې هوا ډېره ښایسته ده ماشاءالله ما تا نوم را په یاد و خانزاده چی شو کوی مرکز اسانه نوم راته و دا موټرانو دا شاید پرزې چې خرڅېږي هغه کوی مرکز دی دا زه خپله ډېر نه یم شناخته او خانزاد صاحب چې بیا دی د لې پانتون ویلی دی تقریبا 6 کاله په کابل کې ګرځېدلی دی او زم نسبتا نورو وارو ته خانزاده ښه یم اوه د غونه شناخته سوی هم زموږ په څېر میلهوال دي وینې غوټې یې پکښې بار کړي دي په موټر کې دونه ښایسته دی بیخي ښایسته دی دا کابل جان سرسبزه او اوس یې نو ټاپ سیزن دی بیا انځر دي دا دلته انځر خرڅېږي دا دی
د ښایسته کابل جان ځینې ساحې چې مې در باندې ولیدلې وګرځېدو پکښې شاوخوا ډېر ښایسته عوام ول او ډېر سرسبزه شوی هم دی ښایسته کابل جان. نو که ولاګ د غرمې ډوډۍ ولاګ هم پسې جوړ کړو نو بیا دا بیخي اوږدېږي، هم به ستاسو دپاره کتل تکلیف شي او زموږ دپاره، ځکه چې موږ یو په سفر کې نو چې هر څومره ولاګ لنډ وي کوچنی یې زموږ دپاره جوړېدل اسانه دي او ستاسو دپاره یې کتل. نو زه د خیر سره د غرمې د ډوډۍ یو بل ولاګ درته جوړوم په دا شالینو کې. نو تر بل ولاګه د خدای په امان ښه وخت ښې چارې. بای بای.